په جمهوریت او امارت کې اداري فساد خلک او کارپوهان څه وایي؟ په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمني د 2 کلونو په پوره کېدو سره یو شمېر هیوادوال او شنونکي وایي اداري فساد د جمهوریت د دورې په نسبت کم شوی خو په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. هغوی په هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د قانوني میکانیزمونو په جوړېدو د ټینګار ترڅنګ له سرپرست حکومت غواړي څو د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې نړیوالو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې پر دولتي ادارو څارنه او کنټرول ولري. خو د اسلامي امارت ویان د بیغلا مجاهد وایي اداري فساد افغانستان کې نږدې صفر ته رسېدلی دی او که په ځینو کوچنیو او ټیټو ادارو کې فساد ولیدل شي په صراحت سره یې مخنیوی کیږي او په دې برخه کې ځینې داسې ادارې هم شته چې پلټنه او څېړنه کوي. افغانستان کې اداري فساد پایلې اداري فساد د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان په څېر وروسته پاتې هیوادونو کې منفي پایلې لري او د هیواد د ودې او پرمختګ مخنیوی کوي. د حکومتونو اغېزمنتیا او مشروعیت ته زیان رسوي، د هیواد امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي او د سیاسي او اقتصادي پراختیا د مخنیوي لامل کیږي. د حکومت پر وړتیا او سیاسي ادارې د خلکو باور کمزوري کېدو او د زیاتو غوښتنو او ښه راتلونکي لپاره د خلکو هیلو له منځه وړلو لامل ګرځي. په ټولنه کې د فساد پراخېدل د ډېرو اقتصادي، ټولنیزو او ملي پرمختګونو د مخنیوي لامل کیږي او هیواد او په پای کې خلک له سترو زیانونو سره مخ کوي چې یوه له مهمو منفي پایلو یې په هیواد کې د ټولنې ترمنځ طبقاتي واټن رامنځته کېدل دي. اداري فساد له پخوا راهیسې افغانستان کې شته او په افغانستان کې تاوتریخوالی، نفاق، قومي مخالفتونه او په زرګونه نور نجیب راځېدونکي کړکېچونه رامنځته کړي دي. په تېرو 20 کلونو کې افغانستان د جمهوریت پر مهال تل د هغو هیوادونو د نوملړ په اثر کې و چې فساد به پکې موجود و. خو اوس په افغانستان د اسلامي امارت له 2 کلنې واکمنۍ وروسته سرپرست حکومت ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د فساد په مخنیوي توانېدلي. هغه څه چې یو شمېر خلک یې ردوي او یوازې یو شعار یې بولي. خو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تیر کال د درجه بندۍ له مخې افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې له فساد سره مبارزه کې د پرمختګ پر لور 40 ګامونه اخیستي دي. اداري فساد د جمهوریت په پرتله کم شوی خو په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په تېرو 2 کلونو کې د اداري فساد یو څه مخنیوی شوی خو لکه څنګه چې له اسلامي امارت تمه کېده چې په راتلونکو سره به یې په بشپړ ډول شفافیت راځي. خو اوس هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د سیاسي چارو یو شنونکی نجیب الله جامي وایي افغانستان کې واک د اسلامي امارت له بیا رسېدو او د نظام له بدلېدو سره فساد تر ډېره له منځه تللی دی. اوس نظاممنده فساد شته. خو د هغه په باور کو سرپرست حکومت غواړي چې په ټولو برخو کې فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. باید نظام قانوني شي او داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې د فساد په مخنیوي کې مؤثر وي. په نظام کې ځواب ورکونه زیاته شي. رسنۍ باید د ډېرو اطلاعاتو ته د لاسرسي ولري. حقوقي بنسټونه جوړ شي څو د مفسدونو پلټنه وشي او حقوقي چلند ورسره وکړي. د جامع په خبره اوسنی حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. خو دغه جدیت باید حقوقي، قانونمند، د اصولي او معیاري میتودونو پر بنسټ وي. خلک څه وایي؟ د هیوادوال هم په تېرو 2 کلونو کې په دولتي ادارو کې د اداري فساد د شتون په تړاو بېلابېل نظرونه لري. خو د ډېرو غوښتنه دا ده چې اوسنی حکومت باید په ټولیز ډول د اداري فساد مخنیوی وکړي. د بغلان اوسېدونکي شیر آغا شایان وایي اداري فساد په تېر حکومت کې ډېر و خو اوس کم شوی دی، یعنې د تېر حکومت په څېر نه دی. هغه له سرپرست حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د اداري فساد د بشپړ له منځه وړلو لپاره نړیوالو بنسټونو ته اجازه ورکړي څو پر دولتي ادارو څارنه وکړي. د جلال آباد ښار یو اوسېدونکی بهادر له خپلې تجربې وایي چې په تېر حکومت کې به یې د ترافیکو په ریاست کې باډې ورکولې څو کارونه یې پر مخ لاړ شي. خو اوس څو میاشتې وړاندې دغه ریاست ته ورغلی و او له یوې افغانې نه یې رشوت ورکولو او وخت ضایع کېدو پرته یې پر وخت کارونه خلاص شول. د کابل اوسېدونکی سید مبین هاشمي وایي فساد کم شوی خو له منځه نه دی تللی. په افغانستان کې بیخي له منځه نه ځي ځکه د جمهوریت پر مهال ډېر لاسونه اوس یو لاس دی.